اوس که راځې وختونه تیر دي زما د مخ خالونه اوښکو وړي دي نه. سلامونه نیکې هیلې احترامات. نن زموږ موضوع ده د ښکلا او پېژندنې تل پاتې نښې د افغان پښتني ښځو خالونه. د افغانستان په کلتوري میراث په زړه پورې ټاپو کې د پښتنو ښځو د مخ خالونه داسې ځانګړي دود دی چې د وختونو له اوږدوالي له لرغوني تاریخونو څخه اړیکې لري. په پښتو ژبه کې خال چې معنا یې ټکي دي یوازې د ښکلا ښایست لپاره نه دی بلکې دا د پېژندنې تاریخ او قبیلوي ویاړونو ژوره نښه ده چې د پښتنو د لرغونو دودونو سره تړاو لري. د پیړیو راهیسې په ځانګړي ډول په پښتني کلیوالو سیمو کې ښځو په خپلو مخونو خالونه اچول چې د ښکلا دود او قوت نښې وې. ډېرې ځوانې نجونو ښځې د واده نه مخکې خال اچول چې د کلي یوې مشرې او ماهرې ښځې لخوا په ستنو د پوستکي په نشه کولو سره ترسره کېدل. دغه خالونه او ښکلي نقشې یوازې سینګار ښکلا نه و بلکې پخوا لرغونی وخت کې یو د قومیت، هویت او قبیلوي پېژندنې نښه وې. د پښتنو د مخ خالونه د لرغوني سکایتیانو-ستین ساکا له تاریخي شالید سره تړاو لري. سکایتیان-ساکا چې د یوریشیا په دښتو کې ګرځنده خلک وو د خپل خال اچونې لپاره مشهور وو. لرغونی یوناني مورخ ایروډوټس لیکلي چې په سکایتیانو-ستین کې خال د اشرافیت نښه وه. هغه سکایتي چې خال یې نه درلود د ټیټ ټولنیز مقام خاوند ګڼل کېده. په 1904 کال کې روسي لرغونپوهانو د سکایتیانو داسې مړي وموندل چې په ښکلو خالونو سینګار شوي وو. د مثال په توګه د مرغلرو، وریانو او نورو ښکلو حیواني نقشو سره. دا موندنې د پښتنو د خالونو له نقشو سره خورا ورته والی لري چې د دوی د لرغوني اړیکې ثابتوي. په پښتني ګرځنده قبایلو کې خالونه د قبیلوي پېژندنې نښه ګڼل کېدل. په ځانګړي ډول د غلیظیو په څانګه کې که څه هم خال په ټول پښتنو کې دود دی هرې قبیلې ځانګړې نمونې لرلې چې په ښځې او ځینې وختونو کې په نارینهو هم نښه کېدې. دغه ډیزاینونه نه یوازې د ښکلا نښې وې بلکې د پېژندنې یو ښکلی سمبول هم و. د پښتنو د قبیلو خالونو نمونې: هوتک قبیله یو ټکی د تندي په منځ کې ښکته برخه او پر ځنې 3 ټکي پر دواړو کنپړو. یو ټکی د تندي په منځ کې ښکته برخه او پر ځنې. توخي قبیله یو ټکی د تندي په منځ کې ښکته برخه 3 ټکي پر دواړو کنپړو. یو ټکی د تندي په منځ کې ښکته برخه. یو کوچنی بادامي بڼه لرونکی ټیک چې د تندي په منځ کې ښکته برخه کې ځای لري. 4 ټکي پر دواړو کنپړو او پر ځنې. ناصر قبیله 4 ټکي د تندي په منځ کې ښکته برخه کې همدارنګه پر دواړو کنپړو او پر ځنې. یو ټکی د تندي په منځ کې ښکته برخه او پر ځنې 4 ټکي پر دواړو کنپړو. یو ټکی د تندي په منځ کې ښکته برخه او پر ځنې. خروټي قبیله د 8 ټکو ګرده بڼه چې په منځ کې یو ټکی لري. سلیمان خیل، علي خیل او اکاخیل قبایل یو 3 پانړیز ډیزاین چې د تندي په منځ کې ښکته برخه کې له یوه کوچني ګرد څخه خپریږي. د دې سره د دواړو کنپړو او ځنې پر شاوخوا د وړو ټکو کړۍ هم مل وي. ترکي قبیله یو نازک ډیزاین چې د ګلساکي او 2 اړخیزو پاڼو بڼه لري. د تندي په منځ کې ځای لري او پر ځنې یو کوچني ټکی یا ګرده نقشه لیدل کیږي. د ډبلیو انګریزي بڼه یا چې لاندې د انګریزي وی سره یو ځای شوی وي د تندي په منځ کې او پر ځنې یو ټکی لري. یو ساده ډیزاین چې پر تندي او ځنې یو ټکی او پر دواړو کنپړو 3 ټکی لري. دغه ښکلي ټیټوګان نه یوازې د ښکلا نښې دي بلکې د قبایلي پېژندنې او د پښتني کلتور د ویاړ سمبول هم ګڼل کیږي. که څه هم خارجي ارتجاعي مفکورو د پښتانه د ښکلا خالونه منع ګڼل کیږي خو د پښتنو کلتور او دودونه د دوی د پېژندنې لپاره تر ارتجاعي احکامو ډیر ارزښت لري. د دوی لپاره خپل کلتوري او دودونه هغه بنسټونه دي چې د دوی تاریخ هویت ښایي. تر نن ورځې پورې په لیرې پرتو پښتني کلیو
کې د خال اچولو دود ژوندی پاتې دی او د سکایتیانو د میراث یوه تلپاتې نقشه ګڼل کیږي. دغه نقشې که په ساده ټکو کې وي یا په ښکلو ډیزاینونو کې د لرغونو وختونو هنر او د پښتني کلتور پایښت څرګندوي. خالونه یوازې سنگار نه دی بلکې دا د تاریخ، ښکلا او د افغان ښځو د نه ماتېدونکي روح ژوندۍ نقشې دي. لکه څنګه چې سکایتیانو په ویاړ خپل خالونه درلودل، همداسې پښتنې ښځې خپل خال په ویاړ اغوندي چې د وختونو نه ماتېدونکي میراث ته ویاړ ورکوي او د دودونو تلپاتې زنځیر ښکاره کوي. د کلتور ساتنه او تسلسل د ټولنې د روح لپاره هومره مهم دی لکه څنګه چې خالونه د ښکلا، هنر او جمال څرګندونه کوي. یو تلپاتې انعکاس د هویت او میراث، لکه څنګه چې د پوستکي پر مخ هر ټکی او ډیزاین د ویاړ، پلرونو او خپلواکۍ کیسې رانغاړي. زموږ کلتور دودونه هم زموږ د وجود او تاریخ ژوره نقشه څرګندوي. د دې دودونو پالنه او ساتنه زموږ د پلرونو درناوی دی او د هغوی میراث راتلونکو نسلونو ته ژوندی ساتي. کلتور لکه د خالونو ښکلي هنر د مقاومت، ښکلا او تړاو کیسه بیانوي. دا موږ ته یادونه کوي چې زموږ جریې که هر څومره زاړه وي هغه بنسټ دی چې موږ پرې ولاړ یو، زموږ اوسنی حالت جوړوي او زموږ راتلونکی الهاموي. په دې لنډمهاله نړۍ کې دا زموږ کلتور دی چې زموږ هویت تعریفوي، موږ غني کوي او موږ ته موخه راکوي. راځئ چې خپل میراث په ویاړ سره وپالو، نه یوازې زموږ پر مخ بلکې زموږ په زړونو کې هم وساتو. خالونه ټول د مخ خالونه د ځنې خال مرور کوینه او په مخ درې ځای مین په مخ درې ځای مین سترګې خالونه او مړوند یې تاو کړه ترې واخله مړوند یې تاو کړه ترې واخله ملا لور د پردو وهي خالونه.